تازه خبر دوستم له طالبانو سره د جګړې کولو تازه اعلان وکړ. دوستم په ترکیه کې خپل قومندانانو ته تازه سو ویلي دي، څه امر یې ورته کړی دی. نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. دوستم وایي د دشت لیلی تاریخ به بیا تکرار کړو. د ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا شوې ده چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم به دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیلوي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني عطا محمد نور عبدالهادي ارغندیوال او نور سیاستوال د عبدالرسول صیاب په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېنږدي د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي دي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکیني چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدای شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت